السلام علیکم دوستانو، یو ډیر دردونکې خبر در سره شریکول غواړو. که دینه مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم وهئ، ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو میلاویږي. ګرانو ملګرو، دا ویډیو در سره لایک کړئ او تر اخره پورې وګورئ چې ټول معلومات موږ تاسو ته در ورسو. دوستانو، یو ډیر ښایسته هلک چې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی شوی دی چې نوم یې بادشاهان دی او د ورسک روډ بړه فول سره رهایش پذیرو. ګرانو ملګرو، بادشاهان یو ډیر ښایسته او ښکلی ځوان او مور پلار ورسره ډیره زیاته مینه کوله او ډیر په خوارو او محنتونو لوی کړی و چې نن یو ظالم ډیر په بېدردۍ سره قتل کړی دی. دوستانو، د بادشاهان څه قصور و؟ د هغې قصور دا و چې د دوستي نه کولو په وجه باندې بادشاهان نن قتل کړی دی. دوستانو، د ظلم انتها دی، هر طرف ته ظلم پسې ظلم شروع دی. څومره غټ عذاب او امتحان کې بیا هم د الله پاک نه یریږو. بس الله پاک دې د بادشاهان مور او پلار ته صبر ورکړي. یقینا د هغه زړونه وتل ډیره مشکله دی چې دومره ښکلی بچی بې قصوره وژل کیږي. ګرانو ملګرو، دا و د نن ورځې نوی معلومات. د نورو ویډیو فورم په لوی الله سپارو. د خپل ځان او د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.